من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف هو اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم عليه. نما عزت مند مشرانو دې روز شپو کې یو څلور احکامات دي. یو حکم خو سنت او مستحب دی او درې واجب دي. مستحب او ثوابي خبرو کې په دې ورځو کې روجي نیول دي او به خصوصا د عرفې د ورځې روجه او پا واجب سیزونو کی اولا قربانی دا، دویم تکبیرات تی دا تشریق او درین دا اختر مند. دا دری خبر پا دی روزو کی واجب دی او دا سنت او مستحب دی. دا دوارو جهانو سردار فرمائی دا مستحب پا بارکی در تویم او دا عرفی دا روزی دا دوارو جهانو سردار فرمائی چه دا یوی رزی نفلی عبادتون او ثوابون او ذکر او روجی دا دی روزو دا روجو دا دی روزو ذکر او دا دی روزو دا نیکو اعمالو سر برابر نه. پدې ورځو کې ذکر کول، پدې ورځو کې عبادت کول، پدې ورځو کې خصوصي روجي نیول دا د ټول کال د ورځو نه بهتر دي. یو عمل هم د دې ورځو عمل ته نه رسي. بیا خصوصا روجي نیول خدای په دې ورځو قسم خوړلی دی. خدای وایي والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قسم می دی په سبا د لوی اختر وليال عشر او په دې لسو شپو د لوی اختر والشفع والوتر او په دولسم او په دیارلسم. زما د قسمی چې پخوانی قومونه می هلاک کړي دي د بدو عملونو د وجه نه او دا نورو سره م کولی شم. نو خدای چې په یو څیز قسم خوري د هغه څیز اهمیت ته، عظمت ته، لویوالي ته اشاره کوي. د خدای قسم لکه د مخلوق په شانته نه دی. مخلوق چې په یو څیز قسم خوري نو دی وی که زه درو ویم دا دی ما ووایي. د دې وجې نه مخلوق په قسم صرف په خدای خوري. ځکه غایبانه تکلیف رسول، ضرر رسول، وال کول دا د خدای صفت. په جماعت، په قبله، په ولی، په پیغمبر، په بیت الله شریف قسم نشته. قسم صرف د خدای په ذات. ځکه د نفع امید کول او د ضرر یره کول
غائبانه د ظاهري اسبابو نه بالاتر دا صرف د خدای د ذات نه کیدی شي بل چاره نه. یو خو انساني ته ووایي په لرګي، یو دا چې نه انسان شته نه څه ظاهري اسباب شته، ته د شپې به راباندې کټ واړی، زوی به راله مړ کړي، ښځه به راله مړ کړي. نو سحر، جادو یو ظاهري اسباب، د دین علاوه دې ته اسباب وایي. د اسبابو نه بالاتر غائبانه چاته خیر رسول، چاته تکلیف رسول، دا د خدای صفت دی. د دې وجه نه قسم کې دا معنا وي، نو قسم بغیر د خدای نه په بل چا نشته. په پیر بابا زیارت خوړل، په انځرغونه ګلاب په بوټي، لکه دا قام خلچ کوي. او د خدای قسم هغه دانی، خدای چې یو څیز باندې قسم خوري د هغه اشاره کوي لویوالي ته چې دې کې دومره خیر دی، دې کې دومره فایده ده، او د خپلو کارونو حکمتونو یو دلیل او ګواه ګرځي. نو خدای په دې ورځو قسم خوړلی دی، نو د دې ورځو عبادت دا د هر ورځې د عبادت نه اوچت. بیا دې کې د عرفې ورځ ده بالخصوص. عرفې پر ورځ چې سړی نفلي روژه ونیسي، ټول امت باندې دا روژه ثواب دی، او حکم کړی دی حضور پاک، واجب نه دی بغیر د حاجیانو نه. حاجی به ویني نیسي، ځکه دی د عرفات په میدان کې ولاړ زارې او دعاګانې کوي. نو چې سړی روژه ونیسي نو دی تږي کېږي، وږي کېږي، بیا به هغه وختي عبادت پاتې. نو هغه دپاره روژه نه نیول، کنې هغې کې هم ډېر نیسي، خو شریعت دا اساني کړې ده. او د نورو ټولو خلقو دپاره دا وینا ده چې د عرفې فرض روژه ونیسي. کال کې دا دو روژو د سنتو په درجه کې حکم دی، یو د عرفې او یو د عاشورې. خو د عرفې ورځ باندې چې روژه ونیسي د 2 کالو ګناه معاف کېږي، د تیر کالم او د راتلونکي. او د عاشورې پر صرف د 1 کال روژه نیولو سره ګناهونه ختمېږي، د 1 کال. او زمونږ دې کتابونو کې وایي دا فرق پکې ولې دی. فرق دا دی چې د عاشورې ورځ خدای نورو پیغمبرانو ته ورکړې وه، کارنامې پکې شوي دي د پیغمبرانو. او دا عرفې ورځ خدای زمونږ امت له او زمونږ پیغمبر له ورکړې، او زمونږ د پیغمبر مقام او عزت او درجه اوچته ده، او د هغه د امت. نو د عرفې د ورځې په روژه نیولو د 2 کالو ګناهونه معاف کېږي، او د عاشورې په هغې د 1 کال. نو که روژه نیوی شي نو ښه ده، دا خو هغه ثوابي خبره. دویمه مسله چې واجب ده هغه قرباني ده. قربانی ما ارتا تیر جمعه کی ویلو، پاغا چا لازم ده چې څوک مالداری، یا د مالدارۍ په اندازه ور سره کور کې د ضرورت نه زیات څیزونه چې هغه نه استعمالیږي. مالداری دا چې تقریبا 4200 روپۍ چا سره او د ضرورت نه زیات، جامو نه، د خوراک نه، د بال بچ نه زیاتې فالتو پرتی په د قربانی ده. یا 4200 ور سره خدای برابر یو جنس ور سره لکه غټ ټلویزیون قیمت ما ته نه معلوم، خو دومره وي. یا د ضرورت نه زیات ټوپکې، یوه د انسان په ضرورت کې ټیک ته قسمه کې جیدادي نوکرانی ډېرې اسلحې ته ضرورت وي، نو هغه د هغه په ضرورت کې داخله، سورلی په ضرورت کې داخله ده، که موټرې که لارۍ که اس وي دا ضرورت دی. خو ټلویزیون ضرورت نه دی، نه ریډو ضرورت دی. یا زیاتی پلاټي ور سره، یا زیاتی کور کې داسې سامان لکه غټ دیګونه او دیچکي چې کال کې نه استعمالیږي، هسې شو شاده پاره ساتل. یا د ښځې سره ونیمې تولې کالي وي د سرو،
یا 2.50 تولې د سپینو زرو کالی ورسره، نو دا به قرباني کوي. که د یو ښځې سره دا کالی ني یا یو سړي سره نقد جیب کې 4,200 روپۍ ني، د باندې قرباني نشته. دا 4,200 روپو باندې کال تیریدل ضروری دی. کال زکات سره تعلق لري، قربانۍ سره نه لري. که د اختر پرست چا 4,200 درکړي، قرباني در باندې لازم شو. که چا په دې مرض درکړي، قرباني در باندې لازم شو. یو امام او چا سرمنې ورکړي او خرڅ یې کړي او 4,200 روپو ته ورسېدې، د بله چا څه شي ورکړه خیرات کې، سرمنې ورکړي بل څه شي، او 4,200 روپۍ ورسره جمع شو، دې د قرباني کوي، د باندې لازمه شو. دې 3 ورځو کې دنه چې چا سره په لاس 4,200 روپۍ راغلې، په د قرباني لازمه شو. که مخکې نه وي نو بیا د قربانۍ مسله کې شرکت نی. هر سړی او هره ښځه چې عاقله بالغه وي او ځان د یو څیز مالک ګڼي، د باندې قرباني ده. که ځان مالک نه ګڼي، بیا پې نشته. کور کې یو پلار یې 4 زامن وي، خو زامن خپل څه شي مالکان ني، هم په پلار یې شته او په زامن یې نشته. کنه دوی مالکانی کاروبار کوي، دکان کوي، تجارت کوي، نو تجارت کې دی د پلار سره مالک شریک دی، نو بیا به قرباني دی کوي. که هغه تقسیم کی او دی د دعوی حقدار وي یا دی ځان مالک ګڼي، بیا به کوي پکې. نو په هغه ښځه په هر سړي عاقل بالغ باندې قربان. په مسافر نشته. یو سړی د دې ځای نه لاهور ته لاړه، 40 میله فاصله وه، هلته ورسره پیسې نه وې، نو د باندې نشته، اگر چې کلي کې پیسې وي. او که هلته کې مسافر نی، سوزو نه زیات نیت وکړي، بیا پې قرباني شته. که هلته ورسره وي خو چې مسافر یې، قرباني پې نشته. او کنی ورسره وطن کی کلی کی، نه بیا پې نشته، دواړو وختو کې نشته. خو که د 15 ورځو نیت یې وکړو او پیسې ورسره وي، نو بیا به قرباني کوي. قرباني کوم څاروو کې دا تاسو اورېدلي هم دي، خو چې وی وایو په 3 قسمو څاروو کې ده، په غوا میخو کې، ګډو چیرلو کې او په اوښانو کې. اوښ د 5 کالو نه کم نه کېږي، او غوا میخې خاص خي د 2 کالو نه کم نه کېږي، او ګډ او چیرلی د کال نه کم نه کېږي. چې د کال ګډ هم بنا دی، البته که د کم دومره غټي چې د کال هغې سره برابري د ګډبنو د کال هغې سره تا ساتلي سرب کړي دي، نو بیا پې کېږي. چیرلی کم نه کېږي، که یو ورځ کم یې نوم نه کېږي. ښه د دواړو جهانو د سردار وینا ده چې قرباني ګورې ډېر په خوشدلۍ کوي، ځکه چې وینه چې ځمکې ته رسي، د وینې د رسېدو نه مخکې تا خدای بخي. نو فطیبو بها نفسا، ښه د زړه په خوشحالۍ کوي چې زما پې بخښنه ده، دا پیسې خدای راکړي دي او غوښه هم زه خورم او خدای مې پې بخي. نو چې په یو عمل کې دومره ګټه، د دواړو جهانو سردار وي، په یو ویښته خدای یو نیکي ورکوي. نو یو صحابي ورته وي صاحب په اوښ او په ګډه او په چیرلي کې خو ډېر ویښتي وي، خدای پاک به د هغې د شمېر مطابق نیکۍ درکړي. وایي که د ټولو نه ویښته زیاتې ویونو کې او ګډو چیرلو کې کم ویښته په سرمن کې او میخه کې، وایي په خوشحالۍ کوي، زړه کې هم تنګي را نه شي. فطیبو بها نفسا، بیا د دواړو جهانو د سردار حکم دی چې څاروي الی نو سترګو ته یې ګوره، غوږونو ته یې ګوره، که غوږ یې شلیدلي
خرقاء و شرقاء و مقابلة و مدابره. وگی دا برا نسیری دا لاندې نسیری سوری پکی نو میله چې دا وګ درې مې سپری کړي یا د درې مې سینه زیات نه به په قرباني نکي د سترګې نظر کړوندي قرباني پین کی حقری کني پیدایشي نو خیر او که حقری وی به ماته شي وي نو چې د مون نه مات شي به پین کی او که د مون نه مات شي خو هغه کورې ته ورزيدلی هغه لاندې وی خو نه به خیر وګونه که د ساروی پیدایشي نو خیر ده نه بکایب او که واری وی پیدایشي نو کیږي او که وی به پریکړي به پین کی حقر آسان دی دا وګ مسله ګرانه حقر کې قدرتی نو خیر او وګونه چینی نو نه بکی کلندی وی نو خیر نو خکرو تا سترگو تا وی او غگونو تا وی گوره چه سترگی رندنی او غگونه پریکڑی ذکر دا عبادت تی سوخ حیواد مقصد نرا دا عبادت پا دا عبادت پا طریقه کی خبو تا بے گوره چه گوڑا خونه دا که گوڑا زی خو خپلا گئی نو خیر دی او که خپلا گولی نشی یو چتا نیولی نبی دا سی خوارا بوئی نکوی چه ڈوکی روتی او دا ڈوکو نه مازغه ختم شوی نابا نکوی خسر بکا ویسمنو ضحایاکم فانها علی الصراط مطایاکم خسر بلالا رکستاسو دا پاردا دا خدای پنیز دا پولیس ورات دا تیریدو یو عمل لی نو پا خوشدلے که بے گٹ چیرلے خود ازان نا یو کسی سره او میں خو وہ حصو پوری کی او اوخ کی مو خو اوخ کوری دا مو وطن کسو کام علالیم نا چه علالی دا پنزو کارو نا کم نکی غاخونو تا بے گوره که غاخونه مات شوی خلق مات شوی اکثر حصوی نو خیر ده او که نیم مات شوی یا اکثر مات شوی نو بے نکی او که لا شوی نی خومری پوری نو اعتبار عمر لره دی غاخونه لره نه بعض خلک وی غاخونه کړي دي بعض وی نه دي کړي که کړي که نه کړي خو چې عمر یې پوری به پکې او که کړي مات شوي نو به خطرناک به ابجن دی نو که اکثر ماتی یا نیم به پې نه کوي او چې د نیمو نه لږ ماتی نو به خیر او که لا شوي دي بعض سخندر غټي او عمر نکچ دغی دا غاخونو نکچی یہ شوی نی عمر نپوری نو چه عمر ایتوا کاری نو کی او که غاخونو غرقت شوی خومری کی اعتبار عمر لره دی غاخونو لنم پمن ساروی بمنا لالا چس خی یہ سرمن ابجنی خچ سڑی زان لشریک گوری نو شریک کی دا کوشش کوي چې حلال خور سړی چې نیت د قرباني کروزی حرام ټول سود کاروبار یا خالص جوارګری یا خالص د سینما مالک هغه سره قرباني مکه پچا بدګماني مکه وي خو چې پین بزان ته په یو طریقه ځان بچ کوا ځکه د یو مسلمان تلاشي د عیب د شریعت نه خوخه په هغه طریقه نصیحت کا خو که پیږي چې د عیب پکې دی مزام کے ساتھ سیکھے دې وجه نه خدای چې سړی ځان له قرباني کی خو کله د سړي توفیق نه بل د ټولو نیت په د قرباني که قرباني نیت نه د غوښو کی یا د خرڅو کی یا سه شوشا کوي نو د ټولو قرباني خرابېږي دیو جنا خدا چې سخی دې سړی خپل کور کې والی سخی وی غواړي او د خپل کور کسان دې ټول شریک د غایب سړی نم قرباني کی دي شی او سړی ني ته کې خدای اجازه ضروری ده که عربو کې تاسو سوکیا ببار ملکونو کې یورپی کې او خبر د ترولېږي چې زما طرفه قرباني وکړه بس وکواله او که اغنی ویل قرباني دې وکړه نو نکېږي
دی کی اجازت یا وینا ضروری ده. د مړي د طرف هم کول شي، خو د مړي قرباني دوه قسمه، یو دا چې هغه وصیت کړي نه هغه قرباني به په خپله نه خوري، هغه به فقیرانو له ورکړي. او که وصیت یې نه کړی ته هسې کوې زما پلار و نیکه مې و حضور پاک پسې څوک کوي، نو هغه په خپله هم خوړی شي او بل له یې ورکولی شي. نبی کریم به خیراتي قرباني کول، هغه باندې اړ واجب ونه، خو یو به یې د ځان نه کوله، یو به یې د ټول امت د طرفه کول. او دوه ګډان به یې حلالول، دا خړ رنګي نسواري رنګ تور بخن شان خسی غټ کراور، یضحی بکبشین افلحین سمینین، ساربو غټ او خسی دغی خسی اگر چې عیب هم دی په یو درجه کې، خو چونکې په سارو کې دا عیب نه دی، غوښه خوږه شي، نو که خسی وي خوب ساروی به نه مال کوي، باقي خو د ده غوښه علی غټی نو هغه ډېر غوره دی. چې څومره قرباني قیمتي هغومره ثواب زیات دی. مالی عبادت دی که مالی عبادت. ها قربانی به خلق کله کوي د لوی اختر ورځ ړومبۍ ورځ د ټولو نه غوره ده، کني دویمه ورځ دې وکړي کني درېیمه ورځ د ماښام د نور ډوبېدو پورې وخت. زمونږ اختر چونکې د چهارشنبې په ورځ دی انشاءالله، نو چهارشنبه زیارت جمعه د جمعې مازدیګره پورې ماښامه پورې دا د قربانۍ وخت، خو ړومبۍ ورځ د ټولو نه غوره ده. دا شریعت حکم دی چې سړی په خپل حلاله کي نو په خپله دې کوي، ځکه زمونږ د ښکلي پیغمبر نه اړو ښکلي مبارک ذات څوکونه نو هغه به ګډان په خپل حلالو ګډ باندې به یې خپه کېښود حلال وی دی. بعضې خلقو خمخلو ته دا خپل حلاله کني ظلم ښکاري، هلکه دا خدای زمونږ دپاره پیدا کړی. یو عالمو هندو راله چرګ راوړه چې دا راله حلال کړه، ما وی ولې تاسو یې ولې نه حلالوئ؟ وی دا ظلم دی. ما وی زه دا ځناور بچیه چې ظلم دی نو ظلم په ما کوي په خپله نه کوي نو دا فرضي خبرې دي. قربانۍ سره به سړی څه کوي؟ قربانۍ مسایل تاسو اورېدلي دي، شکر دی. څه دې په خپله وخوري، څه دې خپلوالانو له ورکړي، څه دې فقیرانو له. په دې کې د فقیر او د مالدار شریعت دغه نه دی کړی چې یو ځل حلال شو ستا واجب ختم شو، چې واجب ختم شو چې څه کوې ورسره، خو ښه دا ده چې دا غوښې خو روزانه خورئ، نو د هغې فقیرانو له ورکړه چې غوښې نه خوري. غوښې خو سړی روزانه په خپله هم دې وخوره. درې حصې که که چا حصې نه کړې ټولې په خپله وخوړم قرباني ادا شو، ځکه د حلالېدو سره قرباني ختم شو. چې کومې پورې دا حلاله کړي ني قرباني لا نه ده شوې. که سړي ته څاروی میلاو نه شي او 3 ورځې تېرې شي، بیا به دې د قربانۍ په اندازه پیسې خیرات کړي او فقیرانو له به یې ورکړي. قرباني په مالدار ده، نو مالدار سړی که قرباني والي بدلولی هم شي، یوه خرڅه کې بله والي د ځان په نیت یې کړي، ځان سره به یې بل هم شریک او فقیر سړي باندې نشته، نو که ده واغېشته دی اوس نشي بدلولی او که ده د ځان په نیت اخېستی وه بل سړی پکې ځان سره شریک کولی نشي. مالدار سړي که قرباني واخېسته او مړه شوه د وخت نه مخکې، دی به بله کوي روکه شوته. فقیر سړي نه که مړه شوه نو بس لاړه، یا ته روکه شو بس دی دوباره پې نشته. خو که ده دغه وکړه چې یاره بله کوم، نو که بله یې واخېسته دا پې ضروري شوه، اوس دا نشي خرڅولی، ځکه د خدای د طرف او د رسول د طرفه تا ته اساني وه، نو هغه اساني چې د ختم کړه او ځان باندې د په زور یو عبادت شروع کړو، نو عبادت په شروع کېدو ضروري کېږي. اوس یې نه خرڅولی شي نه یې بدلولی شي، او مالدار سړی ورسره بدلولی هم شي خرڅولی هم شي.
او که د بړي د طرفه سړی د وصیت کې دا مې ورته ووایي وصیت هغه به بیا خیرات کوي. د قربانۍ غوښه نه خرڅېږي، د قربانۍ سرمن نه خرڅېږي، د قربانۍ ویښته پوړي شړی وړی دا نه خرڅېږي، دا به چا لاسې ورکوي. هغه هسې که مالداري که فقیري سرمن هر چاله ورکولی شي، خو چې دې خرڅه کړه حکم نه دی مخالفت وکړه. اوس د دې پیسو دومره خطرناک حکم دی چې مغه پیسې به خیرات کې چې کومې پیسې دې د سړي نه اخیستې دي بدلول هم نشي، که دې بدلې کړې نه هم ګناهګار یې. هغه به فقیر له ورکې، هغې فقیر له چې په چا زکات کېږي، مسلمان فقیر له. د دې وجه نه حکم دا دی چې سرمن به سړی نه خرڅوي. بعضې علاقو کې سرمنې خرڅې کې جماعت باندې لګوي، په جماعت نه لګي، په حجره نه لګي. د قبایلو کې ډېر قمقل داسې چې سرمنې راغونډې کې لرګي پې والي او بیا په جمي کې بلی، دا نه کېږي. خرڅول یې بند دي، خرڅولو نه پس د دې صدقه واجب ده، او واجبه صدقه به چاله ورکوې چې وروره دا ستا به هغې سره هېڅ قسمه تعلق نه. سرمن په خپله فایده راواله، ګوډې ته جوړ که، بورخه ته جوړه که، سپلی ته جوړ که، یې په یو جنس بدل که چې د خوراس کاکني، خو خرڅې به نه. لکه تا سره سرمن ده او بل سره دیچکي دی، ته وایې لکه دا سرمن مال او دیچکي مال راکه روان. تا سره سرمن ده هغه سره چینک او پیالې دي، دا مال او مال چې هغه چې بې پیر څه کوي، نو په هغه څیز یې بدلولی شي چې د استعمال شوي لوښي لرګي په پیسو به یې نه بدلی. بیا دا ویښته د غوښو سره پخه کړي. د بلوچستان کې صرف اور ته یې نږدې کړي او ویښته ته لاړ شي، د ګډ سرمن او دا غوښه ټوله پرې کوي او خوږه مې لکه د چرګ د سرمنې. نو که سړی پخپله خوري، پخپله استعمال کې راولي، په یو جنس یې بدلی، نو بیا روان. هغه جنس چې د خوراس کاکني وي هغه باقي وي، لوښي لرګي، چینک، پیالې، چچ، د کور سامان، کټ پوزې، خو په پیسو نه. دا پکې اساني ده. د قربانۍ غوښه سړی غیر مسلم لم ورکولی شي، چوړیانې، عیسایانې، ځکه د دې د واجب حکم نه دی. ما ورته وي ته سرمن زوی له ورکولی شي، پلار له ورکولی شي، د غوښې حکم یې دی. غوښه چې چا له ورکولی شي سرمن هم ورکولی شي. ښه دا ده چې سړي دیني ادارو ته ورکړي، او که د دې ځای علاقې دوستان یې زما خو هغې ته دا درخواست دی چې دلته طلبه ولرولیږي، ځکه مونږ سره 725 طالب علمان دي. نو که سړی پخپله سرمن رالیږي یا پیسې رالیږي، ځکه خرڅول یې خو بند دي، نو چې پخپله یې راولیږي لا ښه، او که خرڅ یې کړه فرض کا، هغه پیسې د صدقې په شکل ورکول واجب دي. هغه به فقیر مسکین له ورکوي، پخپله ته هغه نشي استعمالولی، او په هغه ځای کې نشي استعمالېدی چې کوم ځای د واجباتو سره تعلق لري. دا خو د قربانۍ مسله شو. دویم واجب د تشریقاتو تکبیرونه دي، تکبیرات تشریق. تشریق د اختر ورځو ته وایي. تشریق په عربی کې نور ته یو څیز کې ښودلو ته وایي. عربی کې نور ته شارق هم وایي. د نور په عربی کې 20 نومونه دي. عربي وسیع عجبه یو نوم یې شارق دی. مشرق ته ځکه مشرق وایي، دا د نور د راختېدو ځای، او غارب هم د نور نوم دی. نو مغرب د نور د ډوبېدو ځای. نو تشریق نور ته یو څیز کې ښودل. نو عربو به چې قربانې غوښې وکړي نور ته به یې کېښودې. خلک زمونږ وطن کې هم چې څوک غوښې وچوي، اوس خو فریجونه راغلل، پخوا به ټول په دې پړو کې او په مزو کې به پیللې وي او نورونو ته به وچورې لکه د ټیپو. نو نور ته وچولو ته عربی کې تشریق وایي. نو دې ورځو کې به یې غوښې وچولې، نو د دې ورځو نوم دی ایام تشریق.
دا د عرفې د ورځې نه شروع کېږي د لوی اختر د څلورمې ورځې پورې. څلورمې ورځې مازدیګر باندې ختم شي. دېرش لمونځونو کې یو ځل یې وینا واجبه ده، که د جمع مونځ مو کو که ځان له مونځ مو کو، او که نارینه یي که زنانه یي، که د کلي اوسېدونکي که مسافر یي، فتوا په دې ده. یو ځل به سړی وایي د فرض مونځ نه پس الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. درې ځله وینا سنت ده او یو ځل واجب ده. یو ځل که چا پرېښود او ده ته یادي خسته نی پرېږدي نو مجرم دی، که یاد نی نو یو بل ته یاد کړي. امام دی ووایي چې قوم هم ورسره ووایي. که امام انسان دی فرض کیر شتی زړه د مقتدی ووایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله. دا په دې ټولو ورځو کې په عام اوقاتو کې وینا ثواب دی، خو د مانځه نه پس واجب ده. عمر فاروق په حج کې په مینا کې تکبیر شروع کو په خیمه کې الله اکبر الله اکبر. دې ټوله مینا کې به یو شور جوړ شو، ځکه مینا د دوه غرونو منځ کې ده، داسې شکل یې یو طرف ته مغر بل طرف ته مغر، نو هغه اواز پکې گونج شي حتی ترتج منا تکبیره. منا به په الله اکبر یو چغې شو، نو په ناسته په ولاړه په ملاسته دې ټولو کې تکبیرونه وینا پکار ده. خو دغه ثواب دی او د مانځه نه پس وینا یو ځل واجب دی، په دې غاړه بندي او دا نور که دی که ثواب دی په پټه وایه خیر په مزه. زم دا چې ځان ته لاټي برنسان وایي، کوټ پتلونو والا د لیډر په زنده‌باد اړو شرمیږي نه، هغه د جهان د دنیا سپو پسې رواني غلو ټګانو پسې، هغې خو دومره چغې وایي په سړکونو لاسونه به خوځوي او سړک او په بسونو به ولاړي او ګډېږي به، خو د الله اکبر په وینا ورته ځان دغه ښکاري کچه ښکاري، ځکه چې هغه د هغه د دنیا هغه اوږي د دنیا هغه خبرې ولا خوند ورکوي او الله اکبر ولا خوند. تاسو یې په زوره وایه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. زنانه به په مزه وایي او د هغې د کور احاطه د کور کې خو په اوچت اوازه میلی شي، خو یو حده پورې چې بار یې اواز نه ځي. سړو سره که مونځ کوي فرض که نه دی به په مزه وایي، ځکه شریعت د ښځو ډېر زیات عزت ساتلی دی. نو هغې ته وایي ستا اواز هم دې محفوظ وي، ستا مخ دې ښکلی دی دا دې محفوظ وي، دا پردی خیچنې سترګې دې ستا په مخ نه لګي، او ستا عزت او ناموس دې محفوظ وي، ستا بدن دې محفوظ وي چې پردي لاسونه درونه رسي. دا چې څومره پرده ده دا ټول د ښځو د عزت او د ناموس دپاره. چې کوم وطنونو کې پرده نشته د هغې د ښځو مثال د سپو دی، د هغې په مخ آب ني، د هغې د سړو پته نه لګي، د هغې مثال د سپو د خرو د ځناورو. شکر دی مسلمان خام دا عزتمند دی، خو که په دین عمل کوي، او چې دین پرېږدي نو دیم بې عزته دی. انا لله و انا الیه. نو دې ته تکبیرات د تشریق وایي، د اختر تکبیرونه دا په دغه ورځو کې سنت دي او د مانځه نه پس یې وینا واجبه. درېم واجب څیز د اختر مونځ دی، چونکې اختر میاشت ټول اتفاقا یو شپه باندې لیدلې ده. دې دلته د ګل د شپې نه ده، د پیر د شپې نه، د دوشنبې د شپې نه، ټول پاکستان کې د دې نه مخکې چا نه ده لیدلی، ځکه وریځې بارانونه بل دا چې عامو خلقو ته پته هم لګي د میاشتې چې نن میاشت ده که نه، او څه ګران عبادت هم ترې مخکې نشته چې سوچ یو ورځ شمېري. په روژه کې خو یو ورځ شمېري او یو ګنټه شمېري،
دې کې خیال نی کني د دې اختر اهمیت د هغې نه زیات دی د شریعت په نظر کې، او دې کې اعمال زیات مقرر دي په نسبت د هغې، او د دې خوشحالي ډېره ده په نسبت د هغې، خو چونکې مخکې څه سختي ني نو خلک هم دومره نو میاشت بل دې کې یو اسانیم ده که په ړومبۍ ورځ سړی قرباني ونه کړي او اختر مونځونه کړي په دویمه ورځ هم کېږي. د اختر د رکوټې اختر په دویمې ورځې ته نه رستو کې، او د لوی اختر رستو کول رواني نو د دې وجې نه اسانیم ده پکې. نو دا ځل ټول پاکستان کې اختر یو شانته دی، د چهارشنبې په ورځ به انشاءالله العزیز. نو ستاسو عرفه د منګل د ورځې نه شروع کېږي، د نهې د ورځې نه، د منګل د نهې د ورځې د سه شنبې د سبا نه به الله اکبرونه شروع کوي. دا د عرفې ورځ به د سه شنبې ورځ نو روجم سنت ته او تکبیرات واجب دي. روجه ونیسئ چې ثواب هم ډېري او غوښو ته هم شوق زیات. یو دوه خبرې خلک کوي، یو خو دې ثوابي خو سروجي نه ده، ادا چې د حضور پاک دا طریقه وه چې هغه به د قربانۍ د غوښو نه مخکې څه خوراک کاک نه کوه، مونځ به وکړو، قرباني به وکړه، د قربانۍ لړماح او د اینه او پختورګي دا زر تیارېږي، په دې به سبا وکړه. د هغې هسې هم خوراک کاک لږو. جند فوجي او د فوجي جند علی سهار مر راختېدو وخت کې ډوډۍ سړي وخوري یا لږ پس، او بیا مازدیګر نه پس ماښام نږدې خوشه. دا د هغې طریقه وه. دا چې خوس رالی نه چې وه نه ډوډۍ وي، د نور راختېدو نه پس به یې څه خوراک وکړه، بیا به خپل کار له لاړه، او د مازدیګر نه پس د نور راختې ډوبېدو نه پس یا لږ متصل مخکې، ځکه نه ډیوې وي نه بجلۍ وه. پیغمبر علیه السلام کره ډیوه نه وه، نه کوټې وي ډیوه ورکره نه، کټ ورکره نه، او ډوډۍ کټوې خو نه وي باندې. نو د هغې هسې هم دغه خوراک دغه شان، او د هغې د ټولو صحابو ژوند داسې و. نو د اختر په ورځ به یې دا طریقه وه د لوی اختر چې به مانځه نه فارغ شو نو بیا به خوراک کوه، او رکوټې اختر کې به یې مخکې کوه، ځکه رکوټې اختر کې مخکې روژه تېره شوي نو خوراک زر په کار دی چې دا ورځ څوک په روژه کې ونه شمېري، او لوی اختر کې چونکې روژه نی نه هغه دا وروسته، خو د روژې نیت نشته په دې ورځ. باقي د خدای فیصله ده، بعضې عالمانو یې خدای د روژې مړه ثواب ورکوي، خو دا احادیثو کې نه دي راغلی، د دواړو جهانو سردار نه دی ویلی. البته د هغه سنت دا دي، د هغه طریقه دا ده، د هغه د تابعدارۍ چې څوک ثواب حاصلول غواړي دا چې د مانځه نه دی پس وکړي. خو زمون خلک چې خواره دي دوی دومره صبر نشي کولی، نو که چا خوراک کاکو نه څه پروا نشته، خیر نه ګناه شته نه څه شته، خو که ایثار شو نو درجې اوچته شو. د اختر مونځ به موږ د دې ځای په حساب 9 بجې کوو انشاءالله العزیز. 9 بجې به ودرېدلي جمع ته، د هغې نه به مخکې بیانې، نو په کم اوونه به بیانې انشاءالله. نو که څوک راځي نو دغه وخت ته دې ځان نه ورسوي، ځکه د شریعت دا حکم دی چې رکوټې اختر کې مونځ رستو کې په مزه کې، ځکه د هغې نه پس عبادت نشته، مونځ دی او بېغمه بشي. او لوی اختر کې به مونځ د وخته کې، ځکه د هغې نه پس لوی عبادت مقرر دی، قرباني ده. قرباني به خلک کوي، هغې به تیاری کوي، تقسیم به یې کوي. د دې وجه نه لوی اختر اول وخت کې سنت دی. اول وخت خو د نور راختېدو نه پس شروع کېږي، خو ټول خلک را رسېدي نه شي. یعنې په حرمینو شریفینو کې مدینه منوره او مکه کې دا طریقه ده چې د سبا د مانځه نه پس خلک کورونو ته نه ځي، جومات کې ناست دي تکبیرونه وایي، یو سړی تکبیر وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا، نور خلک ورسره تکبیرونه وایي.
دا چاو دس ماتی ضرورتی یا سناسافی صدغی لارش کنی جماعت کے ناستی نو چې نور رو خیزی او لگو چت شی او نیزه یو نیمه دا اشراق وقت آخر شی بس دا اختر موز خود آده چه سڑی ادگاه تلار شی خو ادگاه بعض خلقو نلری او بعض خلقو اگه که زیگی نا نو پا مختلف زینو کی منز کیگی زمون دا جماعت شکر دی دا خار پا یو طرف کرے او لوی دی نو دی که من انشاءاللہ خدای دا ادگاه عمر ثواب برکے دیکھا دا بار خلق چی رازی او پا دی نیت رازی چی دا لوی جماعت تیو دا زمون دا کلو دا خاریو پا یو طرف کرے نو کیگی منز حضور پاک پا میدان کی منز کاؤ دا اختر منز بے جماعت کی نکاؤ صرف یو کالی کرے پا کال بارانو نو بار وطین شو خو چې کم زینو باندې هغه منځونه کړی دي هغه زینو باندې جماعتونه جوړ دي په مدینه منوره کې او هغه بادشاهانو د یادګار په شکل محفوظ ساتلي او نمونه پیښې دي د اصحابانو دا مسجد ابي بکر دی دا مسجد عمر دی دا مسجد علی دی دا مسجد عثمان دی د دې څلور واړو خلفاو نمونه پې لیکلي دي دا د هغې جماعتونه نه د هغې په زمانه کې دا میدانونه خو چې په کم ځای حضور پاک منځ کړی دی بادشاه نه هغه محفوظ کړ چې دا څوک وانلي دکان پې جوړ نه کړي کور پې جوړ نه کړي نو بادشاه نو هغه واغشتل مالکانو له پیسې ورکړي او جماعتونه یې پې جوړ کړل ځکه جماعت خو داسې مسله ده تر قیامته پورې د هغې بیع شرا بنده شو او دا نمونه یې پې د تعارف دپاره کېښودل لکه د دې جماعت مسجد عثمان نوم شو مسجد عمر نوم شو دا د هغې د زمانې نه محلې وي نه جوماتونو یو ته مسجد غمامه م وایي هغې ته د استسقا منزله تلو او د باران دویه وکړه نو غمامه عربۍ کې وریځ ته وایي بس چې لاسونه یې اوچت کړم بارانونه شروع شو یو هفته باران نو هغه جومات هم شته او دا څلور واړه جوماتونه نور هم شته دا د حضور پاک د اختر د مانځه هغه ځایونه درود شریف ووایه چا تپوس کړی چې بغیر ټوپۍ منځ کیږي که نه کیږي منځ کیږي خو دا موجوده وخت کې دا فیشن خلقو جوړ کړی دی نو دا مکروه دی سړی دی په سر باندې ټوپۍ ږدي هغه رومال دی نه ږدي چې کوم رومال باندې پوزه پاکوي خدای ته په ښکلې وضع کې ودرېږي په عاجزۍ کې نو سر پټول د ادب او د تعظیم نښه ده ټیک ده که یو سړی ملنګي غریبي یو سړی سر خریلی دی فقیر دی که یې صحابو په سرتوره منځونه کړي دي خو هغه فقیرانو او چې سړی انګریزي سر یې پریښي او کږه لاره یې پکې جوړه کړي او بیا په ټاټ پاټ کې ولاړي نو دا مونځ مکروه دی ښه خبره نه چاوی د شیطانانو مقبره شته او که نه ما ته مقبره نه ده معلوم ځکه دا د اور نه پیدا دي اور سیز ختمیږي هغه جسم نی بظاهره ختم شي پناه شي چاوی سر کې ښکري وي که نه او د بعضو شیطانانو راغلی دا چا لیکلي چې امریکا کې د شیطانانو د کوپړو دریاب دا شیطانان هغې تورو خلقو ته وایي یا زمونږ هندوستانیان ریډ انډین نو هغې ورته سپک ګوري دا خو د انسانانو شکلونه دي دا تصویر چا رالیږلی دی نو هغې شیطان خطرناک سړي ته وایي لکه زمونږ وطن کې بعضې ملایان داسې تیر شوي دي ملا نه خو ځان ته ملا وایي چې دا شیطان او پیریان چې خدای ذکر کړي دي دا د دې غرونو خلقو ته وایي دا پیریان د باجوړ دیر کوستان د غرونو خلق دې ته وایي دغه وایي نو دا دروغ خبرې دي دا که چا لیکلی دی دا څه حقیقت امریکا ټوله دروغجنه ده نو د هغې نورې خبرې بوځي دا چا خوب لیکلی چې ما خوب لیدلی چې زوی مې شوی خو واده مې لا نه دی کړی
امید دی چې خدای پاک مال او دولت ورکړي. غټ اوښ او وړوکي اوښ حکم یو دی، اووه حصې پکې کېږي. د غوا میخې که غټی که وړی، اوښ که غټی که وړوکي، خو چې عمر یې پوری نو اووه پورې حصه کېږي. د اوومې حصې نه به کمه حصه د چا نه. چا وی د اوښ څومره قیمت دی، زه خو سوداګر نه یم، ما ته څه پته لګي، منډۍ ته لاړ شم. چا سره ټیپ ریکارډ وي او قیمت یې 4200 وي، نو که دې د تعلیم دپاره هغه ساتي، د ورته ضرورت یې نو ټیک ده، او که د مزو دپاره یې ساتي نو دا بې ضرورته خبرې دي، بیا به قرباني کوي. چا وی ما سره ټي وي شته خو پیسې را سره نشته، ټي وي خرڅه که قرباني وکړه. ټي وي څه فایده ده؟ د دنیا څه فایده ده او د آخرت علاوه د اخلاقو د خرابېدو نه. که دا ته وورې چې امریکا کې خر مړ شوي دی نو څه چلو شو، او په لندن کې یو سړی د دیوال نه راپرېوته نو څه چلو شو، او پاکستان کې فلانکي ځای کې باران وشو نو څه چلو شو. د دې علم تا ته فایده څه کوي او جهل یې ضرر څه دی؟ ټول د دروغو ګوډي، او که رښتیا وي په هغه رښتیا ستاسو اوښان تړلي وي. علاوه د بد اخلاقۍ نه په ټلویزیون کې بل څه نه راځي. زلمي هلکان هم خرابوي او ښځې هم خرابوي. دا اورېدلي دي زمونږ د دې پیپلیانو ترور دا چې تللی د امریکا کې اوس دا پروګرام دی چې شراب آزاد کړي، ځکه ورته ډېر ویلي شو چې د پاکستان نه پوډرې راځي. امریکا خو دې نه یېرېږي، او که نه ایجاد یې امریکې کړی دی. زمونږ د پښتنو ته د پوډرو چل دغې مردارو ښودلی، خو مونږ په دې خفه یو که دوی سکل نه او هغې یې له ورکولو نه بیا هم یو خبره ده، خو دلته پې دا قبایل هم مبتلا شوي. 32 لاک پورې خلک پوډریان دي په پاکستان کې. نو څلور اټولو ته اجازت وکړه د شرابو ساتلو اعلان یې کړه، او دا پروګرام دی چې ملک شراب عام کړو، نو پوډرو نه به خلک خلاص شي. یا مردارو یا زناورو د یو جرم ختمول تاسو په بل جرم کوئ. پوډر په دې بندوي چې شراب ډېر کړو. دا ټول د امریکې تعلیمات دي چې دلته راکېږي. شراب آزادول غواړي، نو څلورو ته پټه خو ډېر دي، قانوني څلورو ته اجازت وکړي، او نور مزادی چې پوډر پې ختم. هلکه د شریعت په نظر کې شراب او پوډر دواړه حرام دي، دواړه معاشره تباه کوي. خو دا د امریکې خبرې دي، دوی د امریکې نقل کول غواړي. دا چا یو خوب لیدلی د خپل اولاد یادوي چې ما خوب کې لیدلی چې قرباني کوم، نو که د ده نیت د قربانۍ امید دی چې قرباني خدای قبوله کړي، خو زوی او لوره لام نه کړي. دا وایي چې تپوس کې قیامت نږدې دی، چا نه دا تپوس مه کوه چې رزق دی حلال دی که حرام دی. ټیک ته دا چاته مه وایه، ستا څه کار دی چې خلقو ته وایې؟ چا نه به دا تپوس نه کوې، خو که ټیک ته په حرامو کې مبتلی نو د خیرخواهۍ په شکل نصیحت ورته وکړه. مسلمان نور دی د بدۍ نه یې منع کړه. د بې پردي وي سړی دی هلته نوکري نه کوي، ځکه ښځه او د سړي میلان دا یو طبیعي څیز دی. قسم دی که دومره لوی ملا وي چې پنځکټۍ بوساړی عمره غټ پټکي والي په سر یې پروت او ګیره د نامې نه لاندې ځوړند دی، نو ښځه یې خوښه ده. که ښځه یې نه وي خوښه، خو دا سړی نه دی، جړا دی. او که ښځه د لوی پیر لوري، د لوی شیخ او د لوی سید او تسبیح لاس کې نیولي، نو د ښځې سړی خوښ دی. دا قدرت نظام دی، دا پیدا کړي داسې دي چې طبیعي میلان دی. نو ته به ځان ته زبرګ نه وې، ښځو سره به نوکري نه کې، نه به دا وی چې دا داسې خور مې ده، مو ډېر قمقل وي، نه زما خور ده،
نه دا تا ته چا وی چې ستا خور ده ځان نه دروغ وایي خور هغه ده چې ستا د مور پلار نه پیدا ده او ستا ورسره نکاح بنده ده ټیک ته اسلامي خورولي او ورولي جدا شی دی هغه ستا ښځه هم ستا خور ده د اسلام په رشته کې خو نسبي خور خو دې نه ده احکام یې جدا دي ډېر خلک داسې پردي سړی به کور ته بوځي دا زموږ ورور شو ښځه به یې سړي سره به خبرې شروع کړي دا زموږ ورور شو په وینا څوک ورور کېږي نه که په قرآن شریف لاس کې دي چې ته ضرور وي هم پرده ده نو دا هغه ځای کې چې به نوکري نه کوې چې کوم ځای کې ښځې بې پردې هغه کور کې ملازمت مه کوه چې تا نه هغه ښځې پرده نه کوي سارله په ګناه کې مبتلا ښځه ډېر کم عقل شی دی او سړی هم کم عقل شی دی سړی عقل د شهوت وخت کې کار نه کوي شهوت وخت کې عقل ړندېږي د غصې وخت کې کار نه کوي د وهم په وخت کې کار نه کوي نو ولې خطرناک ځای ته ځان په زور غورځوي چاوی د ماسپښین مونځ 4 رکعاته په جماعت سره وکړي د سنتو ځان له جمع نه خو که جمع ولاړه او د 4 رکعاته نفل نیت ورپسې وتړه نو مونځ یې وشو چاوی مونږ د رشتہ دارانو سره تعلق کو خو هغوی مونږ د پردو په شان هم نه ګڼي خیر دی تاسو تعلق ساتئ تاسو له به خدای اجر درکوي دا د دواړو جهانو سردار وای وی صله رحمي دې ته نه وایي چې تا سره کوي او ته ورسره کوي خو بدل دی صله رحمي دې ته وایي چې ستا پروا نه لري او ته خیال ساتي خیر دی دې زما حق پروا نه لري خیر دې زه کوم بیا اخر ستا او د هغه منځ کې فرق څه شو نو که ته ځان ته ښکلې سړی وې او د شریعت تابع وې ته د دې خبرو پروا مه لره بدل خو د بدل خو خرکاري ده خر د یو سر د خر د بل خر سر ګرئ هغه د ده ګرئ نه هغه نه کوي ته ورسره کوه دا چې طالبانو د افغانستان د جنگ او جګړو تپوسونه کړي دي دا د هغې سره تعلق لري هغې نه به یې تپوسونه کوه خو موجوده حالاتو کې دا یو لوی مصیبت بیمه کمپنی او بیمه پالیسی څنګه ده بیمه عامه ده دا د سودي کاروبار دی د انشورنس کمپنۍ والا یا ځان بیمه کول یا بس بیمه کول دا سود دی انګریزانو او یهودیانو داسې کارونه روکړي دي چې پیسه بستئ ګټه هغې ته وځي دا بینکونه دا د ډالرو کاروبار دا ټول سودي کاروبار چاوی سړي مال حرام ګټلی اوس په هغې کاروبار کې یو شر او زکات هم ورکوي که ټول حرام یې خو واپس کوي خپلو مالکانو ته که مالکان یې نی نو هغه د خیرات کې که غاړه خلاصول غواړي او که څه پکې حرام یې څه پکې حلالي نو په دې زکات هغه پاکېږي خو چې ټول د سر نه حرام وي هغه به واپس کوي چاوی مون قربانی خواه خوڑی شو کنه دا خو مرته وي قربانی خواه خوڑی شي که بل دل سوک درکې خوڑی شي که مالدار که فقیر د سرو ګوته سړی له آرامه ده که هلک وي که غټ سړی وي هلک خو پوهېږي نه مور پلار والا ګوته جوړه کړي نو ګناهګار یې مور پلار دی بعضې ماشومانو له ګوتې خلک د سرو جوړی دا به نه جوړه دا د جنکو شی ریخم هم بند دی نکریزې روا دي غټ سړی هم نکریزې پورې کولی شي
پخپو په تلو پوری کی، سر په ویختو په ګیره، البته لاسونه بند دي ځکه د ښځو شکل به نه جوړوي. نو کوم رنګ چې ښځې استعمالوي په نکریزو په ځینو کې، هغه ځای کې د سړی نه استعمالوي، او په ګیره او په سر یا په تلو کې د ګرمۍ دپاره استعمالوي چې نه ښکاري. نو خیر دی. دنداسه که د خوله سره کولو مقصد وي نو بیا ښه کار نه دی، ځکه د ښځو رنګ دی، او که نه رنګ یې تیوخ کي، غاښونه پرې پاکوي، نو خیر دی. چاوی زه مسافرم، ما په دویم رکعت سلام وګرځو، مقتدیانم را پسې وګرځو. نو د مقتدیانو منځ شو که ونه شو، نو هغه ته به هغې ته به دې ویلو چې تاسو پوره کړئ. هغې مونځ نه کېږي که دوه بیه کړي، هغې به پوره کړئ. چې کوم مقیمي مسافر نه، چاوی که یو کوټه کې ټي وي او بل کې تلاوت، دا څنګه دي؟ دا ښه کار نه دی، د قرآن شریف سپکاوی دی. انما یخشى الله من عباد العلماء، دا نه چې اعتبار تپوس کړو، قرت متواتر دا دی. العلم انما یخشى الله من عباد علماء پیښ دی، او که زوري وي دا یو شاذ قرت دی، کني معنی خطرناکه ده، خو هغوی پکې یو تاویل کوي. چاوي یو سړي سره د جماعت چندی دی د ضرورت دپاره د هغې نه خپل استعمال کړي، ټیک ته دی په بدل په طریقه کولی شي، خو دا اجازت چاته نه دی پکار، ځکه پیسې ډېرې ګنده شی دی، دې ته لوی لوی سړي نه ټینګېږي. نو بیا به نن په یو بانه ولګوي، ساله بیا په بل بانه ولګوي، بله ورځ به ورسره ني، نو بیا به څه کوي؟ نه، امانت د جومات پیسې ډېرې خطرناکې دي. نو دې نه داسې ځان ساتئ لکه د اور، ځکه انسان نه خو به معافي وغواړئ، جومات نه به بیا څه غواړئ، څوک به دې معاف کوي؟ نو خطرناکه ده. د جومات لوټه سړی کور نشي استعمالو، د جومات پوزې بل جومات کې نه لګي، د جومات لرګي نه خرڅېږي، د جومات چندونه ډېر خطرناک. نو که سړی 100 روپۍ ته ولګي، 100 پکې واچي، هسې خو روا ده، خو دا ښه کار نه دی، نه دی پکار، سال له به پکې ګیر شي. نو ځان دې ته ساتي.